چې الله رب العالمین چاته کم عزت ورکي یا مال ورکي، جایداد ورکي، یا ښه علم ورکي، یا نور داسې نعمتونه، نو چې ته ورسره حسد کوې، حسد هم دغه ته وایي چې ته د ځانه سره داسې فکر کوې چې الله رب العالمین د ده نه دا نعمتونه واخلي او دا نعمتونه ماته راکړي، دا مال هم ماته راکړي، دا جایداد هم ماته راکړي، دا قدر او عزت هم ماته راکړي، د ده نه یې واخلي. دې ته حسد وایي. دا ډېر لوی تاوانونه لري. یو عظیم تاوان یې دا دی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې حسد د انسان نیکۍ داسې خوري لکه اور چې لرګي خوري. لرګي یا بوټي دا چې په اور کې واچوي، د اور لمبه ور باندې راوڅرخېږي، نو دا بوټي یره یره کي. داسې دغه حسد د انسان نیک اعمال خوري. د قیامت په ورځ چې کله د ده عملنامه ښکاره سي، ټول به د نیکو اعمالو خالي وي، نو دی به حیران پاته سي. سوال به وکړي چې ما خو په دنیا کې ډېر نیک اعمال کړي وه، لمونځونه مې کړي وه، روژې مې نیولې وې، حج مې کړی و، زکات مې ورکړی و، صدقات مې کړي وه، دا او ها دا زما په عملنامه کې نسته. نو جواب کې به ورته وویل سي چې د حسد په وجه باندې ستا دا نیک اعمال ټول ختم سوي دي. دا شان حسن بصري رحمه الله ویلي دي چې په غیبت کولو باندې هم د انسان نیک اعمال ختم کیږي، او په شیطانت باندې چغلګري چې د یوه خبره ابل ته رسوي، د ابل خبره ودې ته رارسوي چې دوی په مابین کې پریشاني، جنجال، خفګان راولي، یو د بل په مابین کې اور بلوي. د دغسې اعمالو په وجه د انسان نیک اعمال ټول بربادیږي. نو که ته د خپل ځان سره شکه، نو حسد د چا سره مه کوه. چې الله رب العالمین چاته عزت، مال او شتمني یا ښه علم ورکړی وي، نو غیبته ورباندې وکړه. غیبته بیا دې ته وایي چې یا الله هغه ته تا ورکړی، دا د هغه برخه ده، پر هغه یې زوړ کړې. ما ته هم ښه علم راکه، ما ته هم ښه مال راکه، ما ته هم عزت و قدر راکه. دا بیا مشکل نه لري. او یو لوی تاوان بل دا دی چې دغه حسدګر انسان د الله رب العالمین د نعمتونو ناشکره او د نعمتونو دشمن دی. امام ابن ابجر رحمه الله دا ویلی دی چې یقول الله تبارک وتعالی، الله رب العالمین دا ویلی، الحاسد عدو نعمتی، حسدګر دا دشمن زما د نعمتونو دی. نو هغه الله رب العالمین نعمتونه هم نه ورکوي، چې کم نعمتونه یې مخکې ورکړي وو هغه هم ورنه اخلي. او بل دا حسدګر دی په دې باندې پوه سي چې په دې حسد کولو باندې هغه چاته تاوان نه رسوي او نه هم رسولی سي د کم چا سره چې دی حسد کوي. په حسد باندې یوازې خپل ځان ته تاوان رسوي، بس بل هیڅ چاته تاوان نسي رسولی. نو په کار ده چې د حسد نه هر مسلمان په کلکه باندې ځان وساتي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.